په هغو ورځو کې یو ځل بیا ګڼ شمېر خلک راټول شول او د هغوی سره د خوړلو لپاره هیڅ شی نه و. نو عیسی خپل شاګردان راوغوښتل او ورته ویې ویل په دې خلکو باندې زما زړه سوځي ځکه چې 3 ورځې کیږي هغوی زما سره دي او هیڅ شی ورسره نشته چې وی خوري. که چیرې هغوی خپلو کورونو ته وږي رخصت کړم نو په لاره کې به بې حاله شي ځکه چې په هغوی کې ځینې یې د لیرې ځایونو څخه راغلي دي. شاګردانو یې ځواب ورکړ په دې دښته کې څوک دومره خلکو ته ډوډۍ ورکولی شي؟ عیسی پوښتنه وکړه تاسو سره څو ډوډۍ دي؟ هغوی ځواب ورکړ و ډوډۍ. نو عیسی خلکو ته وویل چې په ځمکه کینی. بیا یې هغه و ډوډۍ راواخیستلې د خدای شکر یې ویست ډوډۍ ماتې کړې او شاګردانو ته یې ورکړلې چې په خلکو باندې ویشي او شاګردانو همداسې وکړل. د هغوی سره یو څو واړه ماهیان هم وو. عیسی په هغو هم شکر ویست او شاګردان ته ویل چې هغه هم وویشي. خلکو هغه وخوړل او ټول ورباندې ماړه شول او د ډوډۍ د پاتې شویو ټوټو نه 2 ټوکرۍ ډکې شوې. په هغه ځای کې نږدې 4,000 کسانو. عیسی هغوی رخصت کړل او سم د لاسه د خپل شاګردانو سره په کښتۍ کې سپور شو او د دلمانوته سیمې ته لاړ. فریسیان راغلل او د عیسی سره بحث پیل کړ او د دې دپاره چې هغه وازمایي نو د هغه څخه یې وغوښتل چې دوی ته یو آسماني معجزه وښایي. هغه یو سوړ حوصله وویست او ویې ویل د دې زمانې خلک ولې معجزه غواړي؟ په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې دې خلکو ته به هیڅ یوه معجزه ونه ښودل شي. بیا عیسی هغوی پرېښودل او بیرته په کښتۍ کې کېناست او د دریاب بلې غاړې ته لاړ. شاګردانو دا هیر کړي وو چې د ځان سره ډوډۍ یوسي او په کښتۍ کې د هغوی سره یوازې یوه ډوډۍ وه. عیسی هغوی ته امر وکړ او ویې ویل پام کوئ د فریسیانو او هیرودیس د خمیرې نه به ځانونه ساتئ. نو شاګردانو په خپل منځ کې سره باس شروع کړ او ویې ویل هغه ځکه دا خبره کوي چې زموږ سره ډوډۍ نشته. عیسی پوه شو چې هغوی څه وایي نو د هغوی څخه یې پوښتنه وکړه تاسو ولې په دې هکله باس کوئ چې ډوډۍ در سره نشته؟ آیا تاسو تر اوسه خبر نه یئ او نه پوهیږئ؟ آیا ستاسو زړونه سخت شوي دي؟ تاسو سترګې لرئ خو لیدلی نه شئ او غوږونه لرئ خو اورېدلی نه شئ. آیا تاسو ته په یاد نه دي چې کله ما 15 ډوډۍ په 15,000 کسانو ویشلې نو تاسو د هغې ډوډۍ د پاتې شویو ټوټو څخه 2 ټوکرۍ ډکې کړې؟ هغوی وویل 12 ټوکرۍ. نو عیسی پوښتنه وکړه چې کله مې 2 ډوډۍ په 4,000 کسانو ویشلې د هغو د پاتې شویو ټوټو څخه مو 2 ټوکرۍ ډکې کړې؟ هغوی وویل 2 ټوکرۍ. نو عیسی وویل تاسو لا تر اوسه هم نه پوهیږئ؟